बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दा खबर न्यूज़ ते او زم افضل شاه یوسفزی یو نظر پسر خبرونو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پخوانی صدر آصف علی زرداری ترمنځ رابطه ذرائع تر مخه اتحادی جماعتیانو سره په شوي رابطو د مشاورت په اړه یو بل ملاقات ډېر ژر اسلام آباد کې کیدونکی دی. ملاقات کې بعد د عدم تحریک په معامله مشاورت کیږي. ذرائع ویلي چې ملاقات کې بعد سپیکر ډیپټي سپیکر پر ضد به هم د عدم اعتماد په هکله مشاورت کیږي. د یو ان سوینګ یاکر سره د تحریک عدم اعتماد درې واړه وکټې غورځوم. وزیر اعظم عمران خان کوزدرګي جلسې ته وینا زیاته کړه چې باجوه راته ویلي وو چې فضل رحمان ته ډیزل مه وایه. ما ورته وویل چې زه ورته نه وایم خو ولس د هغه نوم ډیزل ایښودلی دی. جلسې ته خپله وینا کې وزیر اعظم ویلي که چېرې پاکستان بچ دی نو د هغې لویه وجه چې مضبوط فوج دی. دا یې هم ویلي چې الله موږ ته دا اجازت نه دی راکړی چې نیوټرل شو. نیوټرل خو ځناور وي، په ځناورو کې د ښه او بد تمیز نه وي. وزیر اطلاعات فواد چودھری ټویټر بیان کې د ملکی سیاسي کړکېچ باندې افسوس څرګندونه کړې. ویلي چې عدم اعتماد تحریک سره سیاست کې تاوتریخوالی پیدا شوی. جمهوریت د انتهایی تقسیم نظام نه دی. جمهوریت کې په اتفاق رای باندې نظام ولاړ یو. فکر کومه چې دومره تقسیم نه دی پکار چې خبرې کول هم ګران شي. جنګ کول نه دی ګران بلکې وروسته روغه کول ګران وي. ترین گروپ اهم خیال گروپ د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د بدلولو په مطالبه برقرار. ترین گروپ غړو ویلي دي چې د ماینس بزدار په مطالبه قایم ولاړ یو. اخیره فیصلې به جهانګیر ترین وي. جهانګیر ترین ویلي دي چې سیاسي خلکو لا د ملاقاتونو فیصله بندول نه دي پکار. علیم خان او جهانګیر ترین یو ځای کېدل د پنجاب سیاست لپاره غوره دي. علیم خان نواز شریف سره ملاقات په اړه علیم خان خپل وضاحت په خپله کوي. تحریک انصاف لخوا اسلام آباد په ډي چوک کې د جلسې کولو اعلان وروسته د متحده اپوزیشن هم د هغه ورځ د ډي چوک کې لویه جلسې کولو په اړه سلا مشوره شروع کړې. اپوزیشن وایي چې په یو ورځ کې به هم یو ځای جلسه کولی شي. خلکو ته پته ولګي چې چا سره څوک ولاړ دي. ذرایع وایي چې ځینې مشرانو د رای هم ورکړې ده چې د تحریک عدم اعتماد په ورځ به جلسه کیدی شي. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار سره د اسمبلی غړو ملاقات کړی. بزدار ویلي چې سیاسي عدم استحکام پیدا کوونکي به قام کله هم معاف نه کړي. د ترقۍ سفر ودرولو لپاره اپوزیشن سیاسي انتشار خورولو کوششونه کوي. دا یې هم ویلي چې وزیر اعظم قیادت متحد دی. د اسمبلی غړو کې اظهار باسی چانډو، اشرف خان او منصور علي او علمدار عباسی، نیاز حسین، ابن محمود او نور کسان وزیر اعلی ته مکمل اعتماد باور ورکړی. د شهباز شریف بشمول نورو ملزمانو پر ضد د منی لانډرینګ کیس تحریري فیصله جاری شوې. د لاهور سپیشل سینټر عدالت په ملزمانو فرد جرم لپاره د مارچ 25مه نیټه مقرر کړې ده. شهباز شریف په ضد توهین عدالت په درخواست د وکیلانو دلیلونه هم غوښتلی شوي دي. عدالت شریک ملزمانو په درخواست د وکیلان راتلونکي دلیلونو لپاره پابند کړي دي. ویلي دي چې د ملزمان د راتلونکي سماعت کې وکیل حاضري یقیني جوړه کړي. پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي دي چې د عمران خان بدزبانۍ تر ټولو غټ ثبوت دی چې هغه په دغه باندې پوه دی چې زه شکست خورم. وایي چې هغه کله هم د هغه پر ضد د عدم اعتماد تحریک راځي. نو عمران خان لخوا په ولسي جلسو کې د فوز حواله ورکول افسوسناک خبر دی. د وزیر اعظم خصوصي صلاحکار برای قومي سلامتي محمد یوسف ویلي چې بھارت په شان د غیر ذمه دارانه ملک د اټومي صلاحیتونو ساتل اهل نه دی. پاکستان یو پرامن ملک دی. د هند غیر ذمه دارانه اقدام د ټولې نړۍ لپاره خطر دی. پاکستان څو ځله د دنیا پام د هند ناقص دفاع نظام په لور ورکړی. بھارتی پاکستان حدودو کې د میزایل غورځولو اعتراف کړی. دا یې هم چې بھارتي فوج غلط ګرځولی دی او بھارتي دفاع وزیر راجناتھ په دغه پیښه باندې د افسوس څرګندونه کړې. زیاته یې کړه چې دا میزایل د فني خرابۍ له وجې پاکستان کې غورځېدلی و.
د افغان خارجه وزیر مولوي امیر خان متقي ویلي دي چې په رسمیت پیژندلو لپاره د افغان حکومت د نړیوال ورورولۍ ټولو شرایط پوره کړي دي. پکار ده چې افغانانو سره د نړۍ نورو ملکونو د انساني فرهنګ سلوک وکړی شي. امیر خان متقي وایي چې هیواد کې امن پر ځای شوی دی او د حکومت خلاف هیڅ وسلوال ډله شتون نه لري. باید چې نور ملکونو کې هم میشته افغانان د خپل هیواد ته راستون شي. انطالیا ډیپلوماسي فورم غونډې په سند کې افغانستان، امریکا او قطر درې اړخیزه اجلاس، د افغانستان امنیتي او د معاشي صورتحال، کابل کې د امریکې د قطر سفارتي میشن او په نورو مهمو معاملاتو د خیالاتو بدلون شوی دی. اجلاس پر مهال د افغان خارجه وزیر مولوي امیر خان متقي ویلي دي چې د افغانستان نوي حکومت په رسمیت پیژندل او د اساسي ازادېدل د افغانانو حق دی او دې سره هم د افغانستان معیشت ته وده ورکولی شي. د کرونا کیسونو ګراف نور هم ټیټ شوی دی. تیرو 40 غنټو پر مهال د کرونا وایرس له وجې نه شپږ مریضان په حق رسېدلي دي. 1501 تازه کیسونه ریپورټ شوي دي. تیرو شپو ورځ پر مهال د مثبت کیسونو شرح 1.45% ریکارډ شوې ده. د اپوزیشن اتحاد پی ډي ایم سربراہ اجلاس راغوښتلو لپاره سبا شوی دی. لړکې به نن د قائد حزب اختلاف شهباز شریف او د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداري ترمنځ ټلیفونیک رابطه شوې ده چې پکې اجلاس په اړه خبرې شوې دي. ویل کېږي چې میاں نواز شریف به د پی ډي ایم سربراہ اجلاس ته د ویډیو لینک په ذریعه هم خطاب کوي. د عدم اعتماد تحریک په اړه د اپوزیشن ګوندونو لخوا یو وارې بیا بیټک لګېدلی شوی دی چې کوم کې به د دیو سبا د پی ډي ایم سربراهي اجلاس هم راغوښتلی دی. دې لړکې نن شهباز شریف او آصف علي زرداري ترمنځ شوي رابطو کې سلا مشوره شوې ده. په دې خبره اتفاق شوی دی چې دواړه مشران به ملاقات کوي. ذرایع وایي چې دغه ملاقات کې به د سپیکر او د ډپټي سپیکر خلاف د عدم اعتماد تحریک په اړه هم غور کیږي. ملاقات کے بعد وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک او د مستقبل سیاسی سیټ اپ باندې به هم سلا مشورې کیږي. د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک په سیاست کې تاوتریخوالی پیدا کړی دی. وزیر اطلاعات فواد چودھری ټویټ وایي چې جنګېدل ګران نه دي خو بلکې وروستو روغه کول ګران وي. وزیر اطلاعات فواد چودھری ټویټر بیان کې د ملکی سیاسي کړکېچ باندې د افسوس څرګندونه کړې ده. ویلي دي چې د عدم اعتماد تحریک سره سیاست کې تاوتریخوالی پیدا شوی دی. جمهوریت د انتهایی تقسیم نظام نه دی. جمهوریت کې با اتفاق رای باندې نظام ولاړ وي. فکر کوم چې دومره تقسیم نه دی پکار څومره چې دا خبرې کول ګران شي. جنگ کول ګران نه دي بلکې وروسته روغه کول ګران وي. وزیر اعظم عمران خان کوزدر کې د تحریک انصاف جلسې ته وینا کړې ده. وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن جماعتونو باندې سختي نیوکې کړې دي. وزیر اعظم تر مخه جنرال باجوه راته ویلي دي چې مولانا فضل الرحمان ته ډیزل مه وایه. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه چې زرداري نواز شریف او فضل الرحمان ریاستي ادارو باندې حملې کړي نو آیا دوی به بیا څنګه ادارې ټیک کوي. نور تفصیل په دې ریپورټ کې. کوزدر کې د تحریک انصاف جلسې ته خطاب پر مهال د وزیر اعظم عمران خان وینا وه چې جنرال باجوه سره مې په ټلیفون خبرې شوي. جنرال باجوه راته ویلي چې فضل الرحمان ته ډیزل مه وایه. ما جنرال باجوه ته وویل چې خلکو د هغه نوم ډیزل ایښودی دی، زه ورته دا نوم نه اخلم. جنرل باجوه سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ عمران دیکھیں فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہنا. میں تو جنرل باجوہ نہیں کہہ رہا لیکن عوام اس کا نام ڈیزل رکھ دیا. عوام نے اس کا نام. وزیر اعظم مطابق مولانا فضل الرحمان ویلي چې ادارې به ټیک کولی شي. د دې درې واړو آصف علي زرداري، نواز شریف او مولانا فضل الرحمان چې کومې ادارې ته پام کړی هغه یې تباه کړې ده. نن چې سلک ډیر پاکستان باقي